بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ ښه امید کوم چې تاسو به ښه یې. ملګرو، نن په دې ویډیو کې مفتي صاحب د اوداسه په باره کې څه معلومات کوو چې په اوداسه کې فرض څه دي او د اوداسه دا طریقه به دې موږ ته وښایي. نو راځئ چې مفتي صاحب نه معلومات وکړو. اوداسه کې فرض څه دي؟ اوداسه کې څلور فرض دي، هغې باندې د قرآن کریم آیات شته. ټول ناول هغه مخ انزل فرض دي د خپلو حدودو سره، سنت یې په خپل ځای باندې دي او فرض پکې دا دي. او حدود چې نو هغه د وچلې د ویښتو نه راواله لاندې د زنې پورې، دا ظاهري حصه به خالص نه وي، د زنې لاندې دا ځای نه دا انزل فرض دي. او دارنګې د غوږ د یو حد نه بل حده پورې چې تاسو مونږ لږ پوه کړئ که نه، داسې لکه بالفرض و تقدیره دې ځای نه به شروع کړي دې ځای پورې. اوس ګیره ګڼئ بالفرض، نو خیر د لاندې اوبه پکې نه رسي لاندې زنې ته، په هغې کې بیا خلال کول صحیح شوه. او د هغې نه علاوه د دې حدودو نه د غوږ د یو حد نه بل حده پورې دا انزل چې دا فرض دی. دویم نمبر چې هغه لاسونه سره د څنګلو انزل فرض دی. هغه به د دې ځای نه داسې په دغه کې د دې ځای نه دا لاس په ټول داسې انځي د دې ځای پورې، اوبه به رالې په لفه کې داسې به راړي، داسې دا ځای نه به مږي چې دا څنګلې وچې پاتې نه شي. او قرآن کریم هم دا وایي که نه چې لاسونه سره د څنګلو وینځئ. دا غایه مغایه کې داخله ده دلته، مطلب دا چې دا بیرته دا لاس دا دې ټول لاس د لاس ویلې کېږي. په هغې باندې خپله اعتراضونه راځي، بعضې علما کوي، خو هغې له اعتبار نشته. خو دا سره د څنګلو انزل فرض دي. دا بل لاس دا هم دواړه لاسونه سره د څنګلو انزل فرض دي. او اګر که دا پاتې شي نو اودس دې ونه شو، دا چې دې کې دا څنګل وچه پاتې شو، اودس دې ونه شو، بلکې د څنګلو سره به انځي. او درېیم نمبر چې د سر مسح کول، د څلورمې حصې د سر مسح کول دا فرض دي. په څلورمې حصه کې بیا دا د مخکې څلور حصې دي، یو طرف دا مخ طرف دی، یو دا دی، یو دا دی، یو شاته دی. نو دا څلورمه حصه د سر مسح کول. امام شافعي رحمه الله که په دې ځای یو سړي لوند لاس کېښوده که نو مسح ادا شو، دې کې اختلاف شته. او ټول سر مسح کول دا سنت عمل دی. څلورمه حصه لوند لاس په دې څلورمه حصه په دې سر باندې کېږي نو مسح ادا کېږي، فرض ادا شو. او څلورم نمبر چې نو خپې انځل سره د پړکو پړکي به سره انځي، پړکي وچ پاتې شي. او ځکه نبي صلی الله علیه وسلم یو ځای روان و، نو صحابه څه کسانو چې اودس وکړو، تادي وکړه، د پړکو سره دا شاته دا ځای نه وچ پاتې شو. نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې داسې پړکي چې هغه وچ پاتې شي، هغه پړکي به بیا جهنم کې سوځي. دې د وجې نه اودس کې د فرایضو ډېر زیات اهتمام کول پکار دي. او په دغه طریقه باندې د اودس خیال ساتل پکار دي. اودس کامل شو، د دې د سنتو به هم خیال ساتي. اودس کامل شي انشاءالله العزیز، بیا مونځ سړي له خوند ورکوي، مونځ کامل وي. او په دې کې دا سنت څو دي او دا فرض چې شو؟ فرض سنت چې نو فرض خو څلور فرض شو، څلور فرض وشو. اوس په دې کې سنت کوم سنت چې نو هغه 14 دي. لکه هم چې پاتې شي په سنتو سره مونځ، که سنت کې یو سنت پاتې شي نو خیر دی. سنتو سره فرضو کې نقصان نه راځي، فرض ادا کېږي، مونځ ادا کېږي، مونځ کېږي، اودس کامل کېږي. او سنت اودس کامل نه شو بالفرض، پوره اودس ونه شو، لکه د نبي صلی الله علیه وسلم سنت.